د افغانستان د ماتو لړۍ د درولو لپاره لازمي ده چې په 11 کسیز نوملړ کې د پام وړ بدلون راشي. افغانستان او سریلانکا نن د 20 ورځې لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. هممهاله د افغان لوبډلې مشر روزونکی جانتن ټرات له یوې اونۍ رخصتۍ وروسته بیرته له لوبډلې سره یوځای شوی. ښاغلي ټرات د بیا ځلي تړون پر مهال له افغان کرکټ بورډ د فبرورۍ په منځ کې د یوې اونۍ لپاره د کورنۍ د شخصي مناسبت لپاره د رخصتۍ غوښتنه کړې وه چې اوس یې د رخصتۍ موده پای ته رسیدلې او په سریلانکا کې له افغان لوبډلې سره یوځای شوی. په همدې حال کې افغان لوبډلې سریلانکا ته تر دې دمه ټولې لوبې وربایللې دي او د افغانستان ماتو مینوال زښت خفه کړي دي. اوس د افغانستان د ماتو لړۍ د درولو او د مینوالو غوسې د سړولو لپاره اړینه ده چې په ننني نوملړ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. حیثیته سرچینو تایید کړي چې ښایي نننۍ لوبډله کې 2 ځوانو او مستحقو لوبغاړو ته موقع ورکړل شي، خو کرکټ بورډ لا په رسمي توګه د کومو لوبغاړو نوملړ نه دی خپور کړی چې بدلون پکې ولیدل شي. بل لور افغانستان چې په 20 ورځ فارمټ کې چټکه لوبډله او لوی نوم دی، په یاد فارمټ کې وروستیو ماتو مینوال خفه او نړۍ حیرانه کړي. اوس اړتیا ته په کتو غوښتنې همدا دي چې په نوملړ کې بدلون راوړل شي. نن به ولیدل شي چې 11 کسیز نوملړ کې کوم بدلون راځي او آیا بدلون به وکولای شي د افغانستان د پرلپسې ماتو دا لړۍ ډب کړي او که نه.